بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو السلام علیکم. په دې هیله او امید یم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او خوشحال ورځ مو پیل کړې وي. ګرانو ملګرو، زه دانش یو ځل بیا د افغان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه حاضر شوی یم تر څو تاسو ته په نننۍ ویډیو کې دا در وښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ بدل کړو. ملګرو، تاسو ته بهتر معلومه ده چې زیاتره ملګري بېلابېلې طریقې ښایي بېلابېلې طریقې بیانوي د فیسبوک د دې لپاره چې فیسبوک آی ډي پاسورډ بدل کړو. تاسو ته نن زه ډېره اسانه طریقه درښیم. په ډېره کم وخت کې تاسو کولی شئ چې دغه طریقه زده کړئ او په خپل د آی ډي پاسورډ بدل کړئ. ملګرو، دې لپاره چې په هر څه باندې پوه شئ ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. راځئ په ویډیو پیل کوو. ملګرو، د هر څه نه مخکې تاسې خپله فیسبوک آی ډي ته راسئ. کله چې فیسبوک آی ډي ته داخل شولئ پس په دغه ځای به کلیک وکئ، دلته به کلیک وکئ. لاندې به راشئ. کله چې لاندې راغلی په دغه ځای به کلیک وکئ، سیټینګ اینډ پرایوسي، په دغه ځای به کلیک وکئ. د هغه نه وروسته به تاسې بیا په سیټینګ کلیک وکئ. ملګرو، کله چې تاسې دا سهار واوښتله په دې ځای کې به تاسې لاندې راسئ او په دې ځای به کلیک وکئ. په دې ځای به کلیک وکئ، سیکیورټي اینډ لاګین. تاسې به لاندې راشئ ملګرو، بیا به په دغه ځای کلیک وکئ، چینج پاسورډ، په دغه ځای. ملګرو، کله چې تاسې دا سهار واوښتله پس دلته لومړی خانه اپشن لیکلی یا خانه، په دې ځای کې به تاسې چې کرنټ پاسورډ یې لیکلی په دې ځای کې تاسې ته وښیمه. دلته به تاسې خپل د آی ډي پاسورډ ورکوئ، یعنې کوم پاسورډ چې اوس تاسې آی ډي خلاصوئ هغه پاسورډ به ورکوئ. او که چېرې تاسې نه پاسورډ هېر شوی وي نو تاسې هغې طریقه بیا ما ښودلې ده په طریقه به تاسې ته هم په راتلونکي ویډیو کې وښیمه، خو تاسې ته اوس دا طریقه ښیمه. خپل د آی ډي پاسورډ ورکوئ چې کوم پاسورډ چې تاسې آی ډي اوس آی ډي خلاصوئ. مثال زه خپل آی ډي پاسورډ ورکوم دلته، زه د خپل آی ډي پاسورډ ورکوم. ملګرو، تاسو به کله چې پاسه خانه کې په دې ځای کې تاسې خپل د آی ډي پاسورډ ورکړئ چې هغه پاسورډ چې اوس آی ډي تاسې خپل آی ډي پې خلاصوئ. ما د پاسه خپل آی ډي پاسورډ ورکړم. اوس تاسې ملګرو دې دویمې خانې ته راشئ یا دویم اپشن ته د کلي نښان ښکاري دې ځای ته به راشئ. په دې ځای کې به تاسې د خپل د خوښې پاسورډ ورکړئ. نوی پاسورډ غواړئ، هر پاسورډ چې تاسې غواړئ ورکولی شئ. مثال زه خپل پاسورډ دلته ورکوم، نوی پاسورډ. کله مې چې دلته نوی پاسورډ ورکړ بیا اخرني خانې ته راشئ. دې ځای ته تاسې ملګرو وښیمه، دې ځای کې په دې ځای کې به تاسې ملګرو دا کوم پاسورډ چې تاسې پاس خانه کې ورکړ دغه پاسورډ به دلته هم مارک کړئ، یعنې دوهم ځل به بېرته بیا ورکړئ تاسې. یعنې دا په دې خانه کې چې کوم پاسورډ تاسې ورکړ دا پاسورډ دلته بېرته تاسې په دې خانه کې اخري خانه کې ورکړئ. زه پاسورډ ورکوم. کله چې ملګرو پاسورډ ورکړل یعنې پاس به تاسې باید په دې خانه کې د خپل آی ډي پاسورډ ورکړئ چې هغه آی ډي پاسورډ چې تاسې اوس خپل آی ډي پې خلاصوئ. او په دوهمه خانه کې به تاسې ملګرو دلته تاسې باید خپل نوی پاسورډ ورکړئ، یعنې نوی پاسورډ ورته جوړوئ هغه پاسورډ به ورکړئ. او لاندې خانه کې تاسې بیا خپل نوی پاسورډ بیا ورکړئ. هغه نه وروسته ملګرو تاسې په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې دا پاسورډ ورکړ نو په دې ځای به کلیک وکړئ، اپډیټ پاسورډ.
په دې ځای به کلیک وکړئ، ستاسو پاسورډ به په اتومات ډول بدل شي. اوس په دې ځای کلیک کوم، لږ انتظار کوو ورته، نو زموږ پاسورډ څنګه کېږي؟ اتومات ډول بدلیږي. دا د ملګرو زموږ پاسورډ اتومات ډول بدل شه، او تاسې کولی شئ چې اوس د خپل آی ډي نه څنګه شئ خپل آی ډي نه ووځئ، خپل آی ډي نه ووځئ، لوګ آوټ شئ تره، او کله چې لوګ آوټ شوئ نو بیا د خپل آی ډي داخله کوئ، تاسو آی ډي به پاسورډ بدل شوی او خپل نوی پاسورډ ورکوئ. ملګرو دغه زموږ نننۍ ویډیو چې موږ تاسو ته وړاندې کړله، که چېرته موږ خوښه سوې وي چې لایک ورکړئ، او که هر څه مشکل لرئ موږ ته یې په کمنټ کې پرېږدئ، او که غواړئ چې همداسې نور مطالب ترلاسه کړئ زموږ افغان ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او ترڅنګ د ګنټې نښان هم ووهئ، تر څو زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته په وخت در ورسېږي. تر بیا مو د الله په امان.